بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر ثنا بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. دا مینجمنت اف انیمال بایټس پارت 2 پریزنټیشن دی او په دې پریزنټیشن کې زه تاسو ته د ډاګ بایټس او هیومن بایټس په اړه کې خبرې کوم. سپي خوړلي زخمونه یا ډاګ بایټس چې د معمولا د کورنیو سپیو په واسطه یا هغه سپی چې خپل سپی یا معلومي مریض ته یا شخص ته د هغې په واسطه واقع کیږي او تقریبا 2% واقعاتو کې مخصوصا په اطفالو کې د ډاګ بایټ د خپل سپی په واسطه صورت مومي، یعنی د ماشوم د سپي سره لوبې کوي یا هغې ته ازار ورکوي، د هغې له خاطره دا واقع کیږي. په هغه اطفالو کې چې سن یې د 5 کالو نه کم وي، تقریبا 80 نه تر 80% واقعاتو کې ډاګ بایټ البته په مخ او سر په حصه کې واقع کیږي، او هغه اطفال چې سن یې د 5 نه تر 10 کالو پورې 50% واقعاتو کې د زخمونه البته مخ یا سر کې واقع کیږي، ځکه چې سپی په دې اطفالو کې البته په سر او مخ په حصه کې البته دسترسي لري. څرنګه چې دلته تاسو ګورئ، ډاګ بایټ کیدای شي چې ډیر سطحي او یا دا چې ډیر عمیق پنکچر ووند او یا دا چې ډیر شدید لوی زخمونه وي. هر څومره چې سپی قوي یا سپی لوی یا غټي، سبب د زیاتو جروحاتو کېدای شي او مګر هغه جروحات چې سبب د مرګ د مریض کېږي هغه اکثرا یا دا چې د غاړې په حصه کې یا بعضو نورو وایټل اورګنز په حصه کې، مخصوصا په اطفالو کې هغه واقع کېږي. ډاګ بایټ اکثرا په لاسونو یا دا چې په پښو کې واقع کیږي او اکثرا په راسته لاس کې واقع کیږي. اوس د هیومن بایټس په باره کې وایو چې کله چې یو انسان بل انسان باندې غاښ ولګوي، نو د هغې د غاښونو چاپ البته په جلد کې لیدل کیږي. دا کیدای شي چې ډیر سطحي او هیڅ کوم زخم وارد شوی نه جلد باندې، او یا دا چې ډیر شدید زخم موجود وي. په ماشومانو کې البته هیومن بایټ کې چې دی اکثرا په ګوتو کې یا مخ کې لیدل کیږي، یا دا چې په سینې په حصه کې یا تنې په حصه کې لیدل کیږي. هیومن بایټس په ماشومانو کې اکثرا کله چې دوی لوبه کوي یو بل سره دا واقع کیږي، او اکثرا خپل لاس د بل ماشوم په خوله کې ورکوي، یا دا چې د لوبو په وخت کې دا واقع کیږي. بعض اوقات د لیګل یا حقوقي مسایل منځته راځي چې یو نفر ادعا کوي چې دا ماشوم فرضاً د بل ماشوم په واسطه دا غاښ لګول شوی دی، یا د دې لپاره چې معلوم شي باید چې د انټر کیناین یا 2 کیناین غاښونو په منځ کې فاصله د بایټ حصه کې باید اندازه شي. که چېرته 3 سانتي مترو نه دا زیاتي دا د یو کاهل شخص په واسطه شوی ده، او دا ادالت چایلد ابیوز کې البته حسابیږي. بعض اطفال او یا کاهل اشخاص البته عادت لري چې خپل نوکان خوري، نو دا بعضا سبب د زخمونو کیدای شي، او یا دا چې بعض ماشومان خپل ګوته په خوله کې ننباسي، نو دا دلالت دی
روحي تکلیف او یا متابولیک دیزیز کېدای شي او دا کېدای شي سبب د زخمونه وشي. بعض اوقات پارانوکیا یا چې انفیکشن د ګوتې د نوک په اطراف کې دا د دې له خاطره پیدا کېږي چې ماشوم خپله او یا دا چې ماشوم مور او یا پلار د ګوته په خوله کې ننباسي سبب د انفیکشن کېږي او بعضا د نوکانو قطع کول هم کېدای شي مګر دا کمتر امکان لري، مګر اکثرا د خپل ماشوم یا ماشوم مور کېدای شي چې سبب د انفیکشن وشي. بعضې اوقات د جنگ و جدال په وخت کې کله چې یو نفر په د بوکس په واسطه بل نفر ووهي نو د هغې لاس د بل سړي د غاښونو سره زخمی کېږي چې دې ته کلینچډ فست انجري وایي چې دا کېدای شي چې د دې هډوکی مات شي یا دا زخم البته منتن کېږي د دې سړي د خولې په واسطه او سبب د انفیکشن کېږي. کلینچډ فست انجري کې انفیکشن کېدای شي چې د بل نفر د خولې نه او یا دا چې د خپله د نفر د لاس د جلد د سطحې نه داخل شي او خطر د دې دی چې د لاس د مفاصلو ته دا انفیکشن انتشار وکړي. کلینچ فست انجری اکثرا فورت متکارپوفالنجیل جوینٹ کې پیدا کېږي او اکثرا راسته لاس کې یا ډامیننت هند کې البته پیدا کېږي. اگر چې دا زخمونه ډیر واړه دي تقریبا 15 ملیمتره دی، مګر د دې له خاطره چې دا جوینټ کپسول ته ډیر نږدې ده نو امکان د دې زیات دی چې دا انفیکشن د مفصل ته انتشار وکړي. په کلینچ فست انجری کې کله چې لاس یا ګوتې وغوړول شي یا ریلیکس شي نه د واکیوم غوندې دا انفیکشن د عمیقو انساجو ته او تندن شیت ته را انتشار کوي او دا زخمونه سبب د دې کېدای شي چې د عمیقو انساج منتن کی او همدارنګه سپټیک ارترایټس سبب کېدای شي او اوستیومیلایټس سبب کېدای شي. اکثر مریضان د هیومن بایټ ته دومره توجه نه کوي او ډاکټر ته مراجعه نه کوي ابتدا کې او هغه وخت مراجعه کوي چې انفیکشن البته پیدا شوی او انتشار یې کړي چې هغه لږ ناوخته دی. د سیکشوال اسالټس او یا ابیوز په وخت کې هیومن بایټس کله کله د برسټس کې او یا دا چې جنټل ایریا کې هم واقع کېږي. لکه نور انیمال بایټس غوندې کله چې هیومن بایټس کې انفیکشن پیدا شي نو مریض کېدای شي چې تبه ولري، سوروالی ولري، هماغه ناحیه کې پړسوب او درد او پیورلن ډرینیج او یا دا چې لمفنجایټس کېدای شي چې مریض ته پیدا شي او کامپلیکیشنونه د انفیکشن امکان لري چې واقع شي، مثلا سبکوتانیوس ابسسس، اوستیومیلایټس، سپټیک ارترایټس، ټندنایټس او باکټریمیا. په هیومن بایټس کې څنګه چې په کیټ بایټ او ډاګ بایټس کې لیدل کېږي پاسچوریلا مولټوسیدا
انفیکشن البته ډیر په سرعت سره انتشار کوي او په ظرف د 12 نه تر 24 ساعتو پورې البته سبب د ډیر سوروالی او پړسوب او شدید درد په هغه ناحیه کې کیږي مګر سیستمیک ساينس مثلا تبا او لمفادیناپاتی هغه کمتر په ابتدا کې لیدل کیږي. پاستچورلا انفیکشن چې هیومن بایټس کې لیدل کیږي بعضاً سب اکیوت انفیکشن سبب ګرځي او علائم او اعراض پس یوې ورځې یا 3 ورځې وروسته پیدا کیږي مګر سیستمیک انفیکشن د دې میکروب واسطه البته د 0% واقعاتو نه کمتر لیدل کیږي او که چیرته سیستمیک انفیکشن موجود وي نو دا کیدای شي چې هډوکو ته مفاصلو ته وینې ته او یا مننجس ته انتشار وکړي. په ډاګ بایټ کیټ بایټ او همدارنګه هیومن بایټس کې مخصوصا هیومن بایټ او کیټ بایټ کې باید چې تداوی معطل نشي او که چیرته انفیکشن موجود وي او که نه وي باید چې تاسو تداوی د انټي بایوټیک په واسطه باید شروع کړئ د دې لخاطر چې ډیر زیات امکان لري چې دا سبب د انفیکشن وشي او دا خطرناک انفیکشن وي. هغه کسان چې 24 ساعتو نه زیات معطل کوي یا وروسته د 24 ساعتو نه مراجعه کوي ډاکټر ته هغه وخت کې زیات امکان لري چې انفیکشن پیدا شوی مګر بهتر دا دی چې مخکې له دې نه چې انفیکشن پیدا شي په ابتدا کې ډاکټر ته مراجعه وکړي چې انفیکشن نه جلوګیري وشي یا دا چې وقایه وشي. دا د پارت 2 ختم دی او د انیمال بایټس د تداوی لپاره البته پارت 3 ته تاسو مراجعه وکړئ. تشکر ستاسو د توجه نه.